أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة ويلي يوتو خزو فخارك امرأة العزيز خزد عزيز تراود پتاها مطالبه کوي د غلامنا عن نفسه د نفسنا قد شغفها حبا په تحقیق سره د نن پردو د زړه د دې ته ورننه وتلای د محبت ان لنراها في ضلال مبين مقداوین په گمراهی ښکارا کی فلما سمعت بمكرهن کله چې زلیخا واورید د غیبت دغه خزو ارسلت الیهن نو یومین زی ورولې کله د دې راټولول د پاره او من مستیای ورته وکړه واعتدت لهن متکئا او تیار کړ دغه خزو د پاره مجلس د من مستیا بالغتونه چې ډډه پوي واتت كل واحده منهن السكينه ورکړه اریوته چاړه چې دا نارنجان په پرې کوي وقالت زلیخا ویل یوسف علی السلام ته اخرج علیهن فدی وروزه فلما راینه کله چې دی ولید د یوسف علی السلام اکبر نه ډیر لوی خایسته ومندو او قطعنا ايديهن خپل لاسونه پرې کړ وقلنا ویل حاشا لله فاکد الله لرا ما هذا بشرا دا خو انسان نه ده ان هذا الا ملک کریم مکرم دا ملائک عزت منه ده وای دی بنده په عشق کې سړی د حال ته رسیږي چې خپل ګوتې پرې کې په ځان نه پیږي نو دی الله په عشق کې به ولې د مقام ته نه رسیږي جذب دی نه مني وای هغه کې به ولې د مقام ته نه رسیږي نور زلیخا ګوتې نه کړې پرې او دی ګوتې پرې کړې اصل عاشقه څوک و زلیخا یغه ګوتې نه کړې پرې دغه خود چې یو واری ولید ګوتې پرې کړې دا بیا دغه اشاره ده وایي یو حالت تلوین وی یو حالت تمکین وی د ابتدایي حالت د مرید دا د اړول حالات کله یو حال ورته پیږي کله بل تمکین نوي دا جزء په دغه حالت کې راځي یو واری چې مقامات توي کې کمالات ته ورسیږي بیا حال د تمکین شي بیا فیضات او انوارات الله په سترګو باندې ویني دی و طرف نه د شپږو طرفونه وینم جذب نه پراځي وای د دې حال د تمکین و ډیر وخت ورسره تیر کړی وو عشق زړه ته د پردول وېدلې وو خو دا باندې دا حالت ته نور نه راتله او د تلوین حالو نه وی ولید چې ویل د سترګې هغه انوارات برداشت ونه خپل ګوتې پرې قالت فذلكن الذي لمتنني فيه زلیخا ورته ویل دغه خزو ته دا هغه زلمی ده چې تاسو ما ملامتوي د په محبت کې ولقد راودته عن نفسه ما ددنه مطالبه وکړه د نفس نه چې خپل مدعا تر کو رقم خو فاستعط سما د ځان ډیر کلک وساتو ولا لم يفعل ما امره قسم د کده هغه کار ونه کی چې دا زه ورته وایم لا یسجنن خامخ بده باندې کیږي ولا يكون من الصاغرين دای به کیږي له جمله دی بعزتنا وای دې په دا باندې خوله کې دا مطلب وو چې دا دې خیال خدا او چې دا خو د عام انسانانو غو سړی ده نو عاجزي په دې کې راشي اوس په خپل رنگ نازيږي چې عاجز شي بیا به ما خبرو مني په باندې خانه کې به عاجز شي بیا به نو ما خبره ته غاړه کیږي قال يوسف عليه السلام يا رب السجن احب الي اي الله بني خانه ما محبوب ده مما يدعونني اليه طريق غنا چې دای مور غواړي والا تصرف عني كيدهن کتر دې مان دې دوی پریبونه و نه ګرځي اسبو اليهن نزبم ميلان حکم دې په طرف واكم من الجاهلين بیا بشم دې جمله دې جاهلانو نه فاستجاب له ربه الله قبول کړ دې دلته دعا دې فصرف عنه كيدهن ويګرځو دې دنا تدبیر دې انه هو السميع العليم دا الله اوریدونکو او علیم ذات ثم بدا لهم بأكارش وطغى عزيز أو تابعان دي عزيز تا من بعد ما رأوا الآيات فرست لدينا چه دي پاکی خطلا علم ولد چه پتی که خجورم نشتا علکم شايدي ورکڑا خود یغ باوجود بیام دی دا خیالو که لایش جنن نو حتی هین چه بندی بای که تر یه وقت چه دا خبر ورکشی